او په غوی غوا کې اوه کسه شریکېدی شي په میخین څاروي او غوین څاروي کې اوه کسان راکوټې وي که لوی وي اوه پکې سره شریکېدی شي او ګډ چیلي باندې د یو کس قرباني کوي کوشش کوئ چې ځان له خپله قرباني په خپله کوئ دا د شرکت د اوو کسانو خلک کوي خو د خلکو د پیسو پته نه لګي که د اوو کې د یو کس پیسه هم حرامه وه د ټولو قرباني ونه شوه په دې اوو کې یو کس د غوښو نیت کړی و د غوښو د یو قرباني ونه شوه په دې اوو کې یو کس دی او هغه دوه ورونو په شریکه پیسې جمع کړي دي دوه ورونو په شریکه حصه نیولې ده نو بیا خو اووه نه شوې که نه خلکو ته خو د اووه دي په منځ کې اته شوې نو قرباني د ټولو نه شوه نو په دې وجه کوشش کوئ چې په خپل کور کې دننه ځان له راکوټې څاروی لیکل کوټې نه اخلی هغې کې بس تاسو دا فایده چې پلار لم پکې څه ونیسئ که مړي مور لم پکې ونیسئ چې مړی مړو لم پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم له پکې ونیسئ او چې مړو له دې پکې څه ونیوه نو خیر دی غوښه خپله تم خوړی شي ستا د غوښې مثال یې دی چې ته کوم خپل څنګه خپلې غوښې سره کوې هغسې دی سه او که مړي وصیت کړي چې ما له یې څه ونیسه نو بیا به هغه د هغې څه خیرات کوې